بعض روایتونو کې راځي چې الله پاک زر قسمه مخلوق په دې مخ د ځمکه پیدا کړی دی او بعضو کې وایي چې نه الله پاک زر قسمه 18,000 مخلوق الله پاک پیدا کړی دی خو په دې کې یو څو مخلوقات داسې دي چې هغه بیا پر ټولو مخلوقاتو کې اهم دي خاص دي او الله جل جلاله هغه ته برتری ورکړی ده بیا په دې هغه درې قسمه مخلوق دی په دې درې قسمه مخلوق کې بیا الله پاک یو قسم مخلوق داسې دی د هغوی د کور ته دوا وکړه چې د مولانا ښځه بیماره ده یو قسم مخلوق بیا داسې دی چې دا بیا په ټولو مخلوقاتو کې که هغه 18,000 مخلوق دی که هغه زر قسمه مخلوق دی او که هغه په دې درې قسمو کې یو قسم دی په دې کې بیا الله پاک ته ډېر خوښ دی اوس هغه درې قسمه مخلوق کوم دی یو زما عزتمندو الله پاک په دې مخ د ځمکه باندې فرشته پیدا کړی دي او دا فرشته الله پاک د نور نه پیدا کړی دي ځکه فرمایي چې جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه دا داسې مخلوقات دي چې الله د نور نه پیدا کړی دي او پدې کې د مذکر او د مؤنث تصور نشي کېدلی دې مخلوق ته الله پاک عقل ورکړی دی خواهشات ورلنی دی ورکړي فرشتو لا الله عقل ورکړی دی خو خواهشات ورلا ندی ورکړي نو الله جل جلاله په عبادت کې هغه شپه او ورځ او سکند او غنټه چې کېدل د الله عبادت کوي بل مخلوق زما عزتمندو الله پاک په دې مخ د ځمکه باندې پیدا کړی دی هغه ته وایي حیوانات هغه ته وایي ځناور هغه ته وایي بے زبانه چارپایان هغه ته الله پاک صرف خواهشات ورکړي دي صرف الله څو ورکړي دي خواهشات ورکړي دي عقل ور سره نشتا هغه صرف په دنیا کې د خپل خواهشات پوره کوي د خپل خواهشات سره کار دی د بل مخلوق هغه سره سغم صدرد دا نشتا صرف د خپل ځان د پاره لګیا دی په دنیا کې چې ماته سکون ملاو شي مطلب ما ته جدي نو راحت ملاو شي او زه جدي نو خپل خواهش په دنیا کې پورا کړم بل طرف ته الله دریم نمبر یو مخلوق پیدا کړی دی هغه ته وایي انسان دې انسان له الله جل جلاله عقل ور کړی دی ته انسان له الله پاک خواهشات ور کړی دي اوس کله چې یو انسان خپل عقل دا په خپل خواهشات باندې غالب کړو کوم یو انسان دا خپل عقل چې د الله د طرف نه یو نعمت دی یو احسان دی دا انسان راوغستو په د خپل خواهشاتو باندې غالب کړو نو چې عقل غالب کړو
نو اوس دا انسان الله ته محبوب دی الله ته نږدې دی ولې د خواهشات د خپل لاندې راوستل د خواهشات دباو کړل د په خواهشاتو باندې د پاسه خپې کې خستلې او د صرف د الله پاک عبادت ته ترجیح ورکړله نو دا انسان دا د حیواناتو نه غوره دی دا انسان تر دې چې د فرشتو نه هم غوره دی ولې د انسان خپل خواهشات ختم کړه د صرف او صرف عقل ته ترجیح ورکړله او هغه عقل چې دین په خواهشاتو باندې غالب کړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې فرمایي لا یؤمن احدکم حتی تر هغه پورې ستاسو نه یو مسلمان کامل مسلمان نشي جوړېدلی سو پورې چې د خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه وي کوم چې ما دنیا ته راوړی نو خپل خواهشات یې د دین تابع کړله خواهشات یې ما تحت کړله او دین ته ترجیح ورکړله عقل ته ترجیح ورکړله نو دا انسان د فرشتو نه غوره دی او د حیواناتو نه هم اسم غوره دی بل طرف ته زما عزتمند اوس یو انسان را ولګېد خواهشاتو له ترجیح ورکړله نو دا انسان الله پاک وی د حیواناتو نه هم ښکته دی قرآن کې الله جل جلاله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل هغه انسان چې خپل خواهشاتو ته ترجیح ورکړله په عقل باندې او په دین باندې نو دا انسان د حیواناتو په شان دی او د حیواناتو نه هم ډېر ښکته دی اوس تاسو به وایئ چې د حیواناتو نه دا انسان څنګه ښکته دی کله چې یو حیوان خپل کار پرېږدي مثلا غوا میخه د دې کار سره پی ورکول اوس د پی نه ورکوي نو مالک را ولګي او دغه غوا میخه چې دی نو په قصاب باندې خرڅ کړي نو ټیک ده پی ونه کړل خو لیکن د دې چې کم سرمن ده د دې چې کومه غوښه ده هغه په فایده باندې راغله یو طرف ته دی یو فایده حاصله شوله خو انسان خو داسې نه دی چې کله دی خپل کار پرېږدي نو داسې نه دی چې د په یو شیز باندې خرڅ کړلی شي د نه سرمن وویستلی شي یا د چې دی نو غوښه استعمال کړلی شي نو دا خو د هغې هم نه دی نو زما عزتمندو مقصد زما د خبرې دا دی چې الله پاک په دې دنیا کې دا درې قسم مخلوق پیدا کړی دی اوس په دې کې الله پاک انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او په هر لحاظ سره پیدا کړی دی که خوراک ته انسان وګوري نو د ټولو شیزونو نه د خوراک ډېر په ښکلي انداز سره دی که د تللو راتللو ته ناسته ولاړې ته وکتلی شي نو دا هم اشرف المخلوقات دي که صرف او صرف د دې انسان دانچې ته وکتلی شي د سر نواله تر د خپو پورې نو الله پاک د په دې جسم کې داسې نعمتونه پیدا کړي دي چې هغه نعمتونه نورو حیواناتو سره نشته نو اوس انسان دا چې کله الله ورته اشرف المخلوقات ووې اوس به په اشرف المخلوقات کې د خپل ځان راولي او په اشرف المخلوقات کې دا انسان دا په څه سره راځي دا د الله پاک په عبادت سره د الله پاک په اطاعت سره د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې عمل کولو سره دې سره انسان چې دی نو اشرف المخلوقات جوړېږي خواهشات پورا کول سره انسان اشرف المخلوقات نه جوړي که خواهشات سره وي نو د حیوانات تاسو وګورئ خوراک زمون او تاسو نه زیات کوي
نور چې دوی کم طریقې دي هغه زمونږ استاد سنا هغه په دیو کې زیات دي خو لیکن الله پاک وت اشرف المخلوقات نه دی ویلي انسان په مخلوقاتو کې الله پاک ته ډېر خوښ مخلوق دی او د الله پاک د خپل عبادت د لپاره چون کړی دی د خپل عبادت د لپاره الله د ټولو مخلوقاتو نه چون کړی دی